چې په تورو سترګو تور کاجل کم ترورې او تنخوا مې نشته ترورې او په جیب کې مې 100 روپۍ دي او ټیکسي والا هم نشته خو زه چې ته ټیکسي والا ګورم چې څه کېږي لاړ شه ورته ورته کمیستور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه خاطر وکا یو سوزکې دی په دې اډه کې او یو رشکه ده ورځم چې ما به د شاتوتانو باندې ته په څو ویسې ستور مال راوړه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو چیرته وځو وروره د دې شاتوتانو باندې پورې به مې په څو باندې ویسې یاره شاتوتانو باندې پورې به 350 روپۍ وسمه خاطر وکا زما سره خو 100 روپۍ دي 100 روپۍ په 100 روپۍ باندې زه یو لیټر تیل دی وروره په دې 100 به دې وړو ما یاره وروره داسې کار دی چې به 100 کې کېدی که نه د سره څه تیل او پیسې هم نه دي که نه نه کېږي بیخي نه کېږي نو ځه ما ځه نو ولاړم باندې وروره نو خاطر وکا د ډاکټر تویزوی دکان خو کولاو دی پیسې هسې هم نشته او ګاډی هم نشته او 100 روپۍ دی او رشته 350 والي خو یوه ګوته ورسره کومه او هغې ته وایي بنده ګوته خاطر وکا ډاکټر تویزوی درې وړ درغی هله د ډاکټر صاحب د اپیس خو بند دی ورګه په دې بله کمره کې ګورم السلام علیکم ډاکټر تویزوی ډاکټر صاحب ایمرجنسي ده ستا اپیس بند دی او پلار مې سخت بیمار دی نو که تاسو زما سره لاړ شئ دا خو ما دکان بند کړلی خو خبره دا ده چې که ستا پلار بیمار نه وی نو زه در سره نه تلمه او دغه د پلار خاطر دی پوهه بس خاطر وکړه او پیس پیسو دی یاره زما خو 100 روپۍ پیس دی زه چې ځو دغسې کار وکړه چې بهر بیګ پروت دی هغه سره واله او زه درغلم ښه لاندې ګاډي له و بس ما بیګ ویوړ ښه جي ډاکټر تویزوی ته ډېر ښه سړی دغه خبره ده که نه که د پلار دا دې راته نه وی ویلې نو په خدای یقین وکړه نه تلمه خاطر وکړه دغه خاطر مې دله کړی ده همدغه د پلارو که نه زه خاطرونه نه کومه د چا یاره الله دې خوشحاله کړه او په دې چوک کې په کوم دسې لاړ شم نه داسې لږ بره لاړ شه لږ بره لاړ شه لږ بره لاړ شم او ګاډی د باندې بره نه خېجوم که نه لاندې به یې ودرې لږ به پیاده زه لاړ شم خیر دی خو دغه دی ده الله دې خوشحاله کړه په دې سخته کې دې ماله لاس راکړو بس خدای دې درسره ښه وکړي دغه خبره دې صحیح ده زه د بشرانو ډېر خاطر کوم دا ځای دی او دقه ځای دی دقه ځای دی دقه هلته ودرېږه مریض کته کې دی مریض نشته خو داسې کار و دا بیک ونیسه دا 100 روپۍ د پیس والا او زه په ټیکسۍ کې راتلمه نو رشوې والا 350 روپۍ غوښتې نو زما سره خو نه وې نو دا سوچ مې وکړو ما دا ډاکټر صاحب به بوځم زه دننه لاړم خوله بنده